او بالکل دا چې دی د صحت دپاره ډېر ښه دي او دا چې د ټول ویټامین سي دي. هغه انسانان چې ډېر د مخ ته غونځې لري او کولی شي چې هغوی وخوري د هغوی دپاره ډېر ښه دي. ما لپاره ښه دي. بالکل. د مالټو کې فرق دا دی که نه دا بیمارۍ وجې که نه کمزورۍ وجې که نه داسې چې خوارۍ نه وشي بیا داسې دغه نه مسله نه کوي بس که نه چې خوارۍ نه وسه چې سره ورته واچول شي ډیرانو ورته واچول شي که نه بس دا بیا ښه راځي. خو خواري ورسره کوه که نه خواري خو ورسره کوه که نه دا خو بس نصیب خبرې دي. د 50 کاله د انقلاب وشو موږ تر اوسه پورې په کلا رانیو نه تعلیم له ورکړ شو. اوس مې خپل یو زوی شته دی 12 کې دی خیر د خپل خپرونو په لړ کې راغلی یاستو د ننګرهار همیشه بهار ولایت ته. سلامونه ستړي مشئ. زه نفیسه صافی یم او یو ځل بیا د خپلو خپرونو په لړ کې راغلي یاستو د ننګرهار همیشه بهار ولایت ته. د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ته راغلی یاستو. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ په بټي کوټ کې د مالټو سیزن دی او د دې ترڅنګ دغه ولسوالي د مالټو په برخه کې ډېره مشهوره ده. نو راغلو وګورو چې دا مالټې د دې مالټو کرلو لړۍ او د دې ترڅنګ بازار یې څنګه دی له باغبان او د دې ترڅنګ له خلکو سره به خبرې اترې ولرو. له موږ سره ملتیا وکړئ او دغه خپرونه تر پایه پورې ښه په مینه او شوق سره وګورئ. ګران لیدونکو یو ځل بیا هم ستړي مشئ. د دغه باغ یو کارکوونکی له موږ سره ولاړ دی. له ده سره به خبرې اترې ولرو. سلامونه ستړي مشئ. مننه. وعلیکم السلام. خیر راغلی. خیر اوسئ. ستاسې نوم؟ میرزمان باچا. ښه باچا صاحب ما ته به دا ووایه چې څومره مدت کېږي چې دغې باغ کې کار کوئ؟ یاره یو 2 میاشتې کېږي. 2 میاشتې. کومه برخه کې کار کوئ؟ دا ساتنه برخه. ساتنې برخه کې. د دغه جریان کې تاسو به دومره لیدلی وي چې دغه باغ کې روزانه څومره مالټې خرڅېږي او څومره خلک راځي؟ یاره دلته خو سیلبین بې حده ډېر دي او سږ د مالټو سیزن هم انشاءالله چې ښه دی او حاصلات هم انشاءالله ښه دي او خرڅلاو هم داسې دی چې بس دوی کله پرچون کوي دا نیکان چې زمونږ کوم دي کله یې پرچون کوي کله یې په عمده ډول کوي نو خپلې واري ته ګوري په هغه منظم ډول 500 منه 400 منه 1000 منه داسې اندازتن دوی خرڅوي د ورځې. ماشاءالله. مکمل باغ به یعنې څومره وي ستاسو په اند باندې تخمیني؟ یاره دا خو ډیر باغ دی غټ باغ دی تقریبا کابو 100 جریبه دی او غټ باغ دی. نو د خپل کار په جریان کې خامخا ترخی او ښې خاطرې به لري. یو څه راته ووایي په دې اړه باندې. والله شته دی خو د دې خو داسې ده چې دا خو زموږ د وطن میوه ده او خلک ډېر راځي ورته. نو موږ هم سینه ورته غټه کړې که موږ اګر کار کوونکي یو خو په دې باره هم موږ غټه سینه ورته لرو او ټولو خلکو ته ښه راغلاست یو ښه په خوشحالۍ باندې خلک راځي خپله سیل صفا هم کوي که مالټې خوري کار څه کوي ښه په خوشحالۍ بېرته ځي. د دې ترڅنګ د دغې باغ په ښه ساتنه کې څنګه ارزوئ باید څه شی وشي چې مالټې هم حاصل ښه ورکړي او هم یې ساتنه ښه وشي؟ اول خو مهمه خبره پکې دا ده باید چې تخم یې ښه تخم وي او دویمه خبره دا ده چې د تخم ترڅنګ باید په دې ځمکه کې نور کرنیز محصولات د دې نه وانغستل شي او په دریمه برخه کې داسې پکار ده چې د دې روغتیا ته هر څه ته باید ټیټ پاملرنه وشي. بیخي له پامه ونه غورځول شي ځکه چې دا داسې بوټي دي چې نور حاصل چې ورسره وکړي دا اوبه کمې خوري او که نور حاصل ورسره یې هغه اوبه ډېرې غواړي نو بیا هم دا تاوان کوي.
ډېر ښه. څنګه د ستاسې د مالک رویه تاسو سره راضي یاستئ تی که نه؟ الحمدلله ډېر خوشحاله دي. ډېر ښه. کوم پیغام لیدونکو ته لرئ مهرباني؟ بس دا بټي کوټ دی او د وطنوالو او د نندارچیانو په خدمت کې دی او هر څوک کولی شي چې راشي. دا د وطن یو ښایسته میوه ده او د فخر ځای دی چې زموږ په وطن کې داسې میوې شته او دغه شانې حاصلات ورکوو. ډېره مننه کور مو وته. بیا هم ستړي مشئ. له ما سره زما یو قدرمنه خورکۍ ولاړه ده. دی راغلي دي دلته له دغې باغ نه لیدنه کوي او همچنان مالټې هم ځان ته اخیستي. له دوی سره به خبرې اترې ولرو. سلامونه، ستړي مشئ. وعلیکم سلام. ستاسې ګلالۍ او ښایسته نوم؟ نوم مې چې دی مروه دی او د ننګرهار نه اوسېدونکې یم. اوس چې دی فلحال د جلال آباد ته راغلی. ښه، ډېر ښه. څنګه یې ارزوئ؟ خوند یې درکو که نه چې کله دلته راغلي او د دغې باغ نه مو لیدنه وکړه؟ ډېر ښایسته دی او زه چې ومه ډېر ما دا ارمان لرلو چې زه راشم دلته او زه دا ښکلی باغ وګورم او نن چې بس دغه موقع په لاس راغله او دلته راغله. ډېر ښه. له خپل فامیل سره راغلي یاستئ دلته؟ او بالکل. ډېر ښه. تحصیل په اړه مو ووایئ. تاسې درس ویلی؟ بالکل. کومه رشته مو لوستې؟ ما چې د قابل لګي. ډېر ښه. نو خامخا څه نه څه د مالټو په اړه به پوهېږئ چې څه ګټې لري که نه؟ او بالکل. دا چې دی د صحت دپاره ډېر ښه دی او دا چې د ټول ویټامین سي دی. هغه انسانان چې ډېر دا مخ ته غونځې لري او کولی شي چې هغوی وخوري د هغوی دپاره ډېر ښه دی. ما لپاره ښه دي. بالکل. نه ته ښکلې مې. ښه. څومره مالټې دې نن واخیستلې؟ والله یو 2 پلاستیکه مې واخیستلې. 2 منه. یو 2 منه. ډېر ښه. څنګه خوښې دي دي که نه د باغ نه لیدو ته راغلي؟ نه والله خوښې مې هم دي او دا باغ ډېر ښکلی او یوازې د لیدو دپاره یم راغلی. ما ډېره مینه لرله چې دلته راشم او خپل هم د دې زه یم. څنګه یې ارزوئ د وطن ښکلاګانې؟ زموږ وطن ماشاءالله ډېر ښکلاګانې لري. تنها دا باغ مو لیدنه کړې که نه د وطن ګوټ ګوټ نور ځایو ته هم تللي؟ نه والله بل چېرته خاص نه یم تللی. یوازې خپل تعلیم کې بوخته وم او اوس چې دی دلته راغلی یم او یوازې بس دغه شان یو څو باغونو ته تللی. ډېر ښه. که جالبه خاطره لرئ موږ ته یې ووایئ. والله جالبه خاطره خو همدا و چې دلته ما سره څو ملګري راغلي وو. هغوی چې و مخ یې بیخي نه لوڅولو وایي چې دلته چې ګرچاپېره کمرې دي. همدا زما لپاره ډېر جالب و. موږ یې لیدلي وه؟ نه یوازې تاسو نه ډېر دلته چې که نه موبایلونه لري همدې د خاطر. ګران لیدونکو یو ځل بیا هم ستړي مشئ. بالاخره راغلو د باغ هغه برخې ته چې مالټې پکې پیک کېږي او بالاخره بازار ته عرضه کېږي. له موږ سره ګران ورور او قدرمن ورور ولاړ ده. له ده سره به خبرې اترې ولرو. سلامونه، ستړي مشئ. وعلیکم سلام. ستړي مشئ. ستاسې نوم؟ مقدس. مقدس خانه موږ ته ویلی شي چې مالټې من په څو دي؟ من یو ځای په 3,500 روپۍ دي، یو ځای په 2,500 روپۍ دي، یو ځای په 300 روپۍ دي. ولې 3,500 2,500 فرق څه دی؟ فرق دا دی یو ځای چې دا سپیشل مالټه ده که نه، یو ځای چې چارم دی، یو ځای ګوله ده، یو ځای چې ډبرې مالټې دي. دا ولې د مالټو کې دا فرق ولې راځي؟ د مالټو کې فرق دا دی که نه دا بیمارۍ وجې که نه کمزورۍ وجې که نه داسې چې خوارۍ نه وشي بیا داسې دغه نه مسله نه کوي بس که نه چې خوارۍ نه وسه چې سره ورته واچول شي ډیرانو ورته واچول شي که نه بس دا بیا ښه راځي. خو خواري ورسره کوه که نه؟ خواري خو ورسره کوه که نه دا خو بس نصیب خبرې دي. اوس لاړو نصیب ته. ښه. څنګه دی بازار د مالټو؟ بازار خو ماشاءالله ښه دی، ښه سور کوي. خلک لیوالتیا ښیي که نه؟ خو بس. سیزن چې څومره د مالټو ډېرېږي من کې تغییروالی راځي که نه هماغه یو بیا یي؟ هماغه یو تغییر بس نه راځي. واو د سیلبین ډېر راځي که نه لرې ځای نه لوګر نه راځي، ننګرهار نه راځي، پکتیا نه راځي، د کم ځای نه حق راځي که نه چې کوم ځای کې مالټې ګرانې بس دا وجه موږ ته وجه د اول داسې ګران دي که نه په دې خو مصرفونه راځي، خرچې پرې راځي، په دې باندې زحمتونه پې کېږي. څو منه د ورځې خرڅوئ؟ 200 من هم خرڅېږي، 300 من هم خرڅېږي، 400 من هم خرڅېږي. بس کابل ته هم لیږو. او څومره کارکوونکي په دې باغ کې کار کوي؟
یو 40-50 کسان شته. ډېر ښه ماشاءالله. څنګه دی دغه خلکو ته روزي او دغه پکې برابرېږي؟ انشاءالله ټول د برابرېږي. ښه ډېر ښه. د کار په جریان کې داسې ترخه او خوږه خاطره کم وي راته ویلی شي؟ څنګه لکه دغه مالټې کاروبار چې تاسو کوئ کوم خاطره پکې لرئ وی وایي کوم جالبه وي ښه و بد؟ دې کې مثلا جالب نه لرو هېڅ دغه نه لرو په دې کې ټول خو خوشحاله دي که نه ټول بس کار والا چې کوم هغه ټول خوشحاله دي. ګرانو لیدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. ما سره د دغې باغ یو کارکوونکی چې له سن نه هم لږ څه ډېر دی له دو سره به خبرې اترې ولرو چې دوی دلته په کومه برخه کې کار کوي. سلامونه ستړي مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله. تاسو ستړي مه شئ. په خیر اوسئ. ستاسې مبارک نوم؟ زما نوم پاچا ګل دی. ښه کاکا جانه موږ ته ویلی شي چې په کومه برخه کې تاسې کار کوئ؟ موږ په 11مه برخه کې کار کوو. ښه لکه دلته اولو دومو داسې یو څه ده. د 11مه برخه. ښه کارکوونکو معاش دلته فرق لري؟ 200 نو نیولي را چې اشکې دی 200 ورکوي د ډکېدو والا 400 ورکوي 300 ورکوي 250 ورکوي داسې مختص. ستاسو څنګه دی؟ ما له خپله 200 روپۍ راکوي. کار دې په کېږي؟ بس ګزاره را کېږي انشاءالله الحمدلله. ډېر ښه. کور ته پکې څنګه دی مالټې پکې وړئ که نه؟ کور ته راکوي له 70 دانې راته راکوي په خپلې خوښې باندې. ښه ډېر ښه. د فامیل ګزاره مو په دغه باندې کېږي؟ بس ګزاره کوو الله تعالی مهربانه دی. ګزاره برکت پکې خدای چې څو اولادونه لري که؟ زه خپله 8 الواده لرم. تعلیم یې کړی دی؟ تعلیم یې نه دی کړی. ولې وجه څه وه؟ وجه دا وه چې انقلاب و بس ورته اوزګار نه شو. د 50 کاله د انقلاب وشو موږ تر اوسه پورې په کلا رانیو نه تعلیم له اوزګار شو. اوس مې خپل یو زوی شته دی 12 کې دی د خیر سبق کوي. د عمر په دومره جریان کې داسې کوم خاص خوږ او تریخ څه خو به مو تېر کړي راته یې ویلی شي؟ ولې نه داسې ډېرې ترخې ولا رالې پکې ډېرې خوږې رالې خو فعلا ډېرې ښه د تکلیف شپې دي خو ډېرې ښایسته شپې دي. د امن شپې دي او د برکت شپې دي. ته اسلامي حکومت خدای راکړی دی او ډېره کله دی. او لیدونکو ته کوم پیغام لرئ مهرباني؟ لیدونکو ته دا پیغام لرم چې ټول سره یو شئ او مینه محبت پیدا کوي او د الله لپاره د اخلاص عبادت لپاره دعا وکړي چې موږ افغانستان خدای پاک کامیاب کړي. د غریبانو پکې خدای ثواب وکړي په خپل وطن باندې. ډېره مننه کاکا جانه. ستانه مننه. ګران لیدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. د مالټو باغ ته راغلو او تاسو ته مو د وطن یو بل تولید در معرفي کړو. هیلهمنده یم چې دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي او تر بیا چې زه نفیسه صافی ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم. ښې چارې الله مو مل شه.